سلامونه او په خیر خبرونه کې راکړه لاس نن پنځنۍ د وګي دیرشمه چې د سپټمبر له 21 سره برابر د افسر کمپا وکړي څو مهمه خبرونه سره د افغانستان لپاره د اسیا پراختیایي بانک 400 میلیون ډالري مرستو تصویبېدل. اروپایي ټولنه هم د افغانستان لپاره د 140 میلیون یورو بشري مرستو له هوکړې خبر ورکوي. په هیواد کې د نفتي توکو د بیې له لوړېدو د هیوادوالو شکایت. موټر چلوونکي وایي چې د نفتي توکو د بیې لوړېدو د دوی پر کار منفي اغېز کړی او د چارواکو غواړي تر څو د بازار کنټرول تر خپل واک لاندې ونیسي. په هیواد کې په ستوري زړه اخته 12,000 ماشومانو شتون. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې له دې منځه 1500 تنه په تېرو 14 میاشتو کې درملنه شوې ده. بشپړ خبرونه. د اسیا پراختیایي بانک د زیانمنو هیوادوالو په تېره بیا د ښځو او نجونو د ژوند ښه والي او په افغانستان کې د بشري کړکېچ خرابونکو اغېزو مخنیوي لپاره 400 میلیونه ډالرو تصویب څخه خبر ورکوي. لومړنیو خوراکي توکو ته رسېدنه او اساسي خدمتونو برابرول د دې مرستې موخه ویل شوې ده. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د افغانستان خلکو ته د 140 میلیونه یورو بشري مرستو وړاندې کولو پر سر هم له هوکړې خبر ورکړی دی. بشري مرستو ته د هیوادوالو د اړتیاوو او بېوزلۍ او وزګارتیا له بد وضعیت څخه د اندېښنو پر دوام په دې وروستیو کې د اسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې ویل دي چې تمه د 400 میلیونه ډالره په افغانستان کې د روان بشري کړکېچ د اغېزو د مخنیوي او د دې هیواد د زیانمنو وګړو د ژوند د ښه کېدو لپاره مرسته وکړي. د دې راپور پر بنسټ د مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې وړاندې شي او موخه یې هم لومړنیو اړتیاوو ته رسېدنه، د کورنیو د خوړو د تولید د وړتیا او روغتیایي اساسي چوپړتیا وړاندې کېدل ویل شوی دی. یک اقدام خوب است. امید است که امارت اسلامی با مسئولین یونما نشست بکنند، یک راه بیرون رفته پیدا بکنند که این کمک ها در بخش صحت و آموزش که صورت میگیره باید از این کمک ها استفاده شود و بسیار زیاد به خاطر مبارزه با فقر این کمک ها مفید و ارزشمند است. افغانستان 95% زیر خط فقر زندگی میکنه و نهایت نیازمند دستگیری هست که در مردم افغانستان دستگیری شود. از امارت اسلامی هم خواهان امنی هستیم که در قسمت کار و وضعیت اقتصادی مردم دست به کار شوند و با جامعه جهانی در حال تعامل باشند تا بتوانند کمک‌های بیشتر را به افغانستان جلب کنند. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې هم په خپل راپور کې د افغانستان خلکو ته د 140 میلیونه یورو بشري مرستو وړاندې کېدو پر سر له هوکړې خبر ورکړی دی. په همدې حال کې اسلامي امارات په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پر اوږدمهاله مرستو په تېره بیا پراختیایي پروژو پر پلي کېدو ټینګار کوي. سازمان‌های بیرونی که در این عرصه کار می‌کنند اگر با هماهنگی بیشتری با ارگان‌های امارت اسلامی یعنی وزارت ضد حوادث، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اسرامیاشت و وزارت خانه‌های مختلف دیگر امارت اسلامی با هماهنگی بیشتر کمک‌های خود را تنظیم بکنند و این کمک‌ها هم از کوتاه مدت به میان مدت و طولانی مدت و یا هم عبور بکنند به پروژه‌های انکشافی مثمر خواهد بود. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د خوړو نړیوالې برنامې ویلي وو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشرپاله مرستو د دوام لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. په قطر کې د اسلامي امارت یو پلاوي د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت له چارسنبالي د نشي توکو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له اساس دی او د امریکا له یو تخنیکي ټیم سره لیدنه کړې ده. سهیل شاهین په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د اسلامي امارت پلاوي د نشي توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې مبارزې او همداشان د روږدو کسانو درملنې په اړه معلومات وړاندې کړي دي. د پلاوي همداشان په افغانستان کې کروندګرو ته د بدیل کښت پروژو په ترلاسه لاندې نیولو هم ټینګار کړی دی.
یو شمېر هیوادوال په تېره بیا په موټر چلوونکي په بازارونو کې د نفتي توکو د بیې له لوړېدو شکایت لري. یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې د نفتي توکو د بیې لوړېدو د دوی پر کار منفي اغېز کړی او له چارواکو غواړي تر څو د دې توکو کمېدو ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د بیې لوړېدو لامل په نړیوال بازارونو کې د دې توکو د بیې لوړېدل او د سالنګ لویې لارې تړل کېدو پورې تړاو ورکوي. په هیواد کې په وروستیو ورځو کې د نفتي توکو د بیې له لوړېدو اندېښنې. یو شمېر هیوادوال په تېره بیا موټر چلوونکي وایي چې د نفتي توکو د بیې لوړوالی د دوی د کار پر سر منفی اغیزه کړې ده. در روز 300 یا 400 روپیه کار میکنم، همین کلش پیسه تیل میشه، دیگه کدام عایدی ندارم، کدام چیزی ندارم، همین هر چی کار میکنم فقط پیسه تیل میشه و دیگه نه خرج خانه میشه. تیل سابق یک 10 روز پیشتر 67 روپیه بود، فعلا 80 روپیه، 13 روپیه در یک لیتر تیل بلند شده و ما اما قدر کار میکنیم که باور بکنه که در تاوان میشیم. مردم نداره، کرا دادن نمیتونه، مردم مظلوم است، بیچاره است. په کابل ښار کې د یو شمېر تیر پلورونکو د شمېرنو پر بنسټ په وروستیو ورځو کې د پټرول هر لیتر تر 80 افغانۍ او دیزل 80 افغانۍ پلورل کیږي. یک هفته پیش کو 72 روپیه بود، باز 86 شد، حالی 2 روز 3 روز میشه که 80 روپیه شده. توجه یارم دولت میخوایم که به حساب تیل توجه خاص صورت بگیره و مشکلات مردم رفع شود. په دې منځ کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هیواد په بازارونو کې د نفتي توکو د بیې د لوړېدو لامل د سالنګ لویې لارې تړل کېدل بولي او د هغه بل لامل نړیوالو بازارونو ته اړ بولي. دلیل عمده خب برای شما معلوم است که سالنگ بند است و سالنگ برای 1-2 ماه بند شده و موتورهای کلان آمده نمیتونه و خردم نمیتونه، مکمل راه بند شده و شما میبینید که زیادترین اکمالات ما از راه شمال میشه، خصوصا برای کابل. به می ارتباط یکی اینمی اساسی علتش است و علت دومی است یک کم تیل در دنیا هم بالا شده و وقتی که رو به زمستان میرن تیل یک کمی بالا میرن، در $1 و $5 در پیوتن همینطور بالا شده میرن. که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تازګۍ سره په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو تل یې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو او سون توکو د بیې د ټیټوالي لپاره له هڅو خبر ورکړی دی. په تیرو 14 میاشتو کې په زړه سوري 1800 ماشومان په پلازمینه کې بېلابېلو روغتونونو ته پېژندل شوي دي. د افغاني ستړې میاشتې ټولنه وایي چې له دې منځه 1500 تنو درملنه شوې ده. د دې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې اوسمهال 12000 نور ماشومان درملنې ته په تمه دي او دا اداره نشي کولی د دې ټولو ماشومانو درملنه وکړي او له نړیوال ټولنې غواړي تر څو په دې برخه کې له دې بنسټ سره مرسته وکړي. دا 2 ماشومان د زړه په سوري اخته دي. د دې 2 ماشومانو پلار د دوی د درملنې لپاره 2 روغتونونو ته مراجعه کړې، خو د درملنې د لګښت نه درلودلو له کبله دمګړی د افغاني سره میاشتې ټولنې ته راغلی دی. یک شفاخانه ما راجع کرد ببرین شما به سر میاشت به همراه شما کمک میکنه. ما واسه نداشتیم، خود ما نمیتونستیم، گفت ببرین اینجا همراه شما کمک میکنه. سر میاشت آمدیم اینجا، مدت 1 سال میشه اینجا ما رو گرفت. اینالو زنگ زد که شما بیاین که تداوی اجرا میشه. د سری میاشتې نه مننه کوو چې په دې برخه کې همکاري کوي د خلکو سره او د دې نورو خیریه بنسټونو نه غواړو چې په دې برخه کې د سری میاشتې پوره لاسنیوي وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د نورو ماشومانو ژوند هم وژغوري. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي چې په تیرو 14 میاشتو کې د زړه په سوري 1800 ماشومان د پلازمینې روغتونونو ته معرفي شوي چې له دې منځه 1500 تنه روغ شوي او پاتې هم د درملنې لاندې دي. افغاني سرې میاشتې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې د زړونو د درملنې بېلابېلو روغتونونو ته په پلازمینه کابل کې 1300 ماشومان ورپېژندلي چې په دوی کې څه باندې 1500 ماشومان روغ شوي دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي او پاتې نورې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې چارواکي هم دا شان شمېرنه ورکوي چې دمګړی 12000 نور ماشومان د درملنې په تمه دي، خو دا اداره په یوازیتوب سره د دې ټولو ماشومانو د درملنې وس نه لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ماشومانو د درملنې په برخه کې له دوی سره مالي مرسته وکړي.
دا چې د ناروغانو شمیر زیات دی له همدې امله اړتیا ده چې نړیوال افغاني سرې میاشتې ته لاس ورکړي ځکه افغاني سره میاشت نشي کولی په یوازې ځان باندې په لنډه موده کې د 12,000 نورو د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو درملنه وکړي. ډېره اړتیا ده چې نړیوال په دغې برخه کې د افغاني سرې میاشتې مالي ملاتړ وکړي تر څو افغاني سره میاشت وتوانېږي د دغو ناروغانو درملنه وکړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د زړه په سوري د هر اخته ماشوم درملنه له 900 څخه تر $2,300 لګښت لري چې د دې بنسټ لخوا ورکول کیږي. او د بلخ ولایت په دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې د 2 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا 2 روغتیایي مرکزونه چې ټاکل شوي تر راتلونکو 5 میاشتو به یې چارې بشپړې شي 10 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي او د 15,000 کسانو لپاره خدمتونه وړاندې کوي. د بلخ عامه روغتیا پازوال همداشان وایي چې د اسلامي امارت له واکمن کېدو تر دمګړۍ د بلخ په بېلابېلو برخو کې 45 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. د بلخ هیوادوالو په تیره بیا کلیوالو ته د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو لپاره هڅې په تازګۍ سره د بلخ دولت آباد او چمتال ولسوالیو په 2 کلیو کې د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو د 2 مرکزونو د تعداد تیږه کېښودل شوه. د بلخ د عامې روغتیا د چارواکو په وینا دا روغتیایي مرکزونه به تر 3 راتلونکو میاشتو ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د دې 2 کلیو شاوخوا 15,000 تنو ته به روغتیایي چوپړتیا وړاندې کړي. هیچ نقطه ولایت بلخ مردم از عرضه خدمات صحی دور نخواهد بود و با اطمینان گفته میتونیم شکر الحمدلله فعلا در اضافه تر از 95% مردم ولایت بلخ به خدمات صحی اساسی دسترسی داره و مراکز صحی ما که قبلا به خانه‌های کرایی اونا بود و باش میکردن و فعلا اکثرشان به تعمیر اساسی ساخته شده و فعلا به اونمو ساختمان اساسی که مربوط صحت‌عامه است اونا مسکن گزین شده. په همدې حال کې د دې 2 ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو مرکز له جدي اړتیاو څخه و. چې دلته موږ ته کلینیک جوړېږي دونه خوشحاله چې بیخي په کالو کې نه ځایېږو. نو ستاسې څخه ډېره مننه، د امارت اسلامي څخه ډېره مننه. موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر په دې باندې راضي یو. بسیار مردم ضرورت زیاد بود، مردم فقیر است، بیچاره است، به یک جای رسیدن نمیتونست. ما بسیار خوشحال شدیم که آل اینجا کلی ضرورتی از خرد تا کلان، از طبقه اوناس، از طبقه ذکور، از نوجوانای ما، از طفلای ما که اینجا به دهن خانه ما کلینیک آمد و اینجا بررسی میشه و تداوی میشه و به ما خدمت میکنن. د بلخ د عامې روغتیا د چارواکو په وینا په تیرو 2 کلونو کې په بلخ کې د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو 15 مرکزونه جوړ شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان مرستیال د دې ولایت په چهاربولک ولسوالۍ کې د روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو د یوه مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې هیوادوالو ته د یو شان او با کیفیته روغتیایي چوپړتیاو د وړاندې کېدو په موخه له هڅو ډډ سپارل. زموږ د مهال خبرې ټولګه همدومره وه. په ونس خبرنه سبا د هوا حالات به مې هم همکاره وړاندې کړي. ښې شپې ولرئ. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 9.12. مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 8.15. هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 20.15. جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 15.24. بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 18.8. کندوز المرین د تودوخې لوړه درجه 23.14. کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 33.14. غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 9.14. میمنه المرین د تودوخې لوړه درجه 23.8. د بدخشان فیض آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 23.15. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.21. نوی ډیلي نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.28. تاشکند المرین د تودوخې لوړه درجه 23.14. دوشنبه المرین د تودوخې لوړه درجه 20.11. تهران المرین د تودوخې لوړه درجه 10.20.
دوبای لمرین د تودوخې لوړه درجه 41.1. استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 28.15. مسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.12. بجنګ ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.18. او همداشان اشقابات لمرین د تودوخې لوړه درجه 28.12 اټکل شوی.